په اورېدلو ارزي ښځه او فیسبوک. یوه ښځه وایي یوه ورځ مې له مېړه نه په موبایل کې فیسبوک خلاص پاتې و چې د هغه ګپ شپ ځای مې ولیده. ګورم چې له ښاپېرۍ نومې نجلۍ سره یې د سپین زلمي په نوم اړیکې ټینګې کړې. خبرې مې چې وکتلې عشقي غزلې، خوندور شعرونه او د مینې او محبت ډالۍ سره تبادله کړې وې، تر دې چې واده سره راضي سوي وو. له ځانه سره مې فکر وکړ چې اوس څنګه غچ ترې واخلم. همغه و چې ما هم په فیسبوک کې د څنور قاتل په نوم حساب جوړ کړ. د وژنو، څټ پرې کولو، سوځولو، پر بمونه لوزولو او د وژنو د نورو طریقو ښه ډېر انځورونه او ویډیوګانې مې پر خپلې فیسبوک پاڼې خپرې کړې. بیا مې سپین زلمي ته پیغام ولېږو چې دا ښاپېرۍ زما ښځه ده او زه کومندان یم. ورته ومې لیکل چې ښه دې پېژنم چې د پلانۍ او پلاني زوی یې، د ورونو نومونه دې دا دي، د خویندو نومونه دې دا دي، په پلاني ځای کې اوسېږي او په بستاني ځای کې کار کوي. خدای تعالی مې د قسم وي چې دا ور مې فیسبوک کې ولیدي چې له ټولې کورنۍ سره به د یو ځای جهنم ته ولېږم. سبا سهار مې چې میړه راویښ سو، رنګ یې الوتی و. له کوره له وتو مخکې یې فیسبوک، انسټاګرام، سنیپ چیټ، وټساپ او نور ټول حسابونه ختم کړي وو او دکان ته ولاړ. 3-10 ساعتونو کې ځان سره راوړی و. ټوله ورځ به یې په کور کې ګرځېده او راګرځېده، تسبیح به یې اړولې او په زوره زوره به یې استغفار زمزمه کولو. وخت په وخت به یې پوښتنه راڅخه کوله چې اذان خو به یې نه وي کړی چې جومات راڅخه تېر نه سي.